زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعظم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې مسلمانانو ته تسلی ورکړي. الله تبارک و تعالی د مسلمانانو د تکالیفو قدردانی کوي. مخکې د آیات سره د دې تورونه شروع کیږي. الله پاک فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصم. هر څوک چې په تاسو کې و میاشتې د روژې ته حاضر سو هغه دې روژه ونیسي. الله رب العزت فرمایي فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. کچیرې په تاسو کې په دې میاشت کې یو څوک مریض، دومره مریض و چې توان د روژو نیولو یې نه درلودی، طاقت د دې نه لري چې روژې ونیسي، یا په یو داسې سفر باندې ولاړی چې هغه اندازه د سفر ده. زموږ په زمانه کې 88 کیلومتره چې سړی د کوره لرې ولاړ سي دا کس مسافر بولي. یا د شریعت مقدسه په اصطلاح کې 48 میله، د دې 48 میلو څخه 88 کیلومتره جوړیږي. الله تعالی وایي چې داسې په تاسو کې یو څوک مسافر، څومره مهربان باچا دی الله تعالی. مریض ته یې په مرض کې چې داسې مرض وي ستا په هغه کې خطر وي چې مړ نسم، یا خطر د دې وي چولاوه نسم، یا مې یو اندام فلج نسي، یا یو بل مشکل سره مخ نسم، مرض مې زیات نسي، د روژو د خوړلو اجازه الله تعالی وکړه. مریض دا د الله تعالی قدرداني ده، د الله تعالی اعزاز دی مؤمنانو سره کوي. دویم کچیرې یو سړی مسافر سي، په حالت د سفر کې الله تعالی و هغه چاته چې مسافر دی د روژې د خوړلو اجازه یې ورکړه چې زما پر بنده باندې تکلیف او مشقت رانیسي. الله تعالی وایي بیا چې کله مسافر د سفر نه پر کور سو راغلی بیا دې خپلې روژې ونیسي. چې کله مریض د مرض نه جوړ سو بیا دې خپلې روژې ونیسي. الله تعالی وایي نورې ورځې درکوم. څومره ارحم الراحمین باچا دی الله تعالی. که یو مریض په روژه کې مریض سي، په دغه مرض کې په دغه روژه کې مړ سي، د هغه خوړلو روژو د قضا او د فدیې دواړه سره خلاص دي. الله پاک دواړه ورمعاف کړي. څومره مهربان باچا دی الله تعالی. که یو مسافر د سفر نه پر کور نسي، په هغه سفر کې مړ شو، روژې یې خوړلې دي، د دغه روژو د نیولو او د فدیې ورکولو دواړو څخه خلاص شو. دومره مهربان باچا دی الله تعالی. ځکه موږ ته اعلان کړي یرید الله بکم اليسر. الله تعالی اراده لري په تاسو باندې د اسانۍ، ولا یرید بکم العسر. الله تعالی اراده نه لري په تاسو باندې د سختۍ. زموږ سره الله سختي نه کوي.
الله تعالی اعلان کی باقاعده یرید الله بكم اليسر، الله تعالی اراده لري په تاسو باندې د اسانۍ، ولا يريد بكم العسر، الله تعالی اراده نه لري په تاسو باندې د سختی کولو، سختی نه کوي زموږ سره الله رب العزت موږ ستاسو ته اساني پر خپلو بندګانو باندې مؤمنانو باندې د اساني اراده ده. روژه چې راته راکړې ده په دې کې اراده د اساني ده، لمونځ چې را باندې فرض کړی دي په دې کې اراده د اساني ده، حج چې فرض کړی دي، جهاد چې فرض کړی دي، زکات چې فرض کړی دي، په دې ټولو عباداتو کې الله تعالی زموږ دپاره اراده د اسانۍ ده. اسانه مثال راوړم چې په ذهن کې دا خبره راشي، یو مزدور چې مزدوري وکړي، سهار روزانې ته ولاړ سوی دی، روزانه کوي مازګر دا بیلچه ډېره لرې وغورځي هلته نور یې نه کوي، او داسې ښه په ورین تندي هغه مالک ته د خټو مخ راواړوي، وایي راواړه زلفې راواړه روزانه ده، څومره چې روزانه ده هغه اوس به نره درسه غواړي، که دا روزانه نه وی کړې نو بیا یې دغه زری ورکاوي یا دا کنسویزې ورکاوي. دغه روزانه چې ده وکړه ده ته اساني مازګر جوړه سوه که سختي؟ اساني جوړه سوه. دا پنسدی وزرۍ به جیب ته واچوي چې کور ته راځي، د پیغمبر علیه السلام یو ښایسته سنت به ژوندی کړي. رسول الله وایي چې تاسو د سفر نه راځئ کور ته نو خپلو بچانو ته څه هدیه او تحفه راواخلئ چې هغه به خوشحاله شي. اوس چې دغه نوی یې ګټلې نو د کومې خوا به یې تحفه رااخیستې؟ اساني جوړه سوه. ماښام د خپلو بچانو سره ناست وي، ګپې ورسره کوي، خوشحالي جوړوي، د ده هم خوله د خندا ډکه وي، د بچانو یې هم طبیعت یې برابر وي، نعمتونه ډېر وي، نه چاته په کاږه مزغي وي، نه چاته سترګې مړې اړوي، نه بل داسې د چا څه خواست کوي. یو څه رادی په حرکت کې راسي، پر بیبي غږ وکړي، د امسایهګانو که څه شی کم دی څه ورواستوه. اساني الله جوړه کړه. شی واورئ ښه په دواړو غوږو، اساني ده اساني ده. الله وایي ولا يريد بكم العسر، الله تعالی اراده نه لري په تاسو د سختۍ کولو. څومره اساني ده دا چې کله زموږ ستاسو سترګې پټې سي د خیر، قبر ته ورکښته سو، بیا به د دغې روژې د دغې تراویح د دې تلاوت د دې قدرداني بیا معلومه سي. دا چې حشرګاه ته راسو، دا چې جنت ته ولاړ سو د خیره، بیا دا نعمتونه وي. جنت کې رسول الله یوه دروازه ده، هغه دروازې ته ریان وایي. هغه دروازې ته یوازې هغه کسان ورداخلېږي چې روژه یې نیولې تېږې سي. دا د روژاتیانو دپاره ده دا دروازه. نو اساني ده، الله تعالی موږ ته اساني جوړه کړې، دومره اساني الله جوړه کړه. الله پاک د دې څه وروسته ذکر کوي ولتکملوا العدة، د دې دپاره مې دا روژه پر تاسو باندې فرض کړه چې تاسو شمار وکړئ. پخوا میاشتو کې به خلکو سوچ لا نه واهي چې نن یې څومه ده، سبا یې څومه ده. دا د روژې میاشت پر ګوتو شمېري، دوغنه ده و دوغنه ده و دوغنه. دا زموږ د علاقې پښتانه بیا دومره ښه خلک دي، وایي خیر دی روژه پر تېرېدو سوه، په ویشت کښې وته
نه دي خبر د قدردانۍ. مخکې اوله جمعه کې مې دا عرض کړی. رسول الله فرمایي که زما امت په دې خبر وای چې په روژه کې د دې څونه قدرداني او اعزاز دي، نو تمنا یې کړې وای چې ټول کال روژه. زموږ د سیرت کتابونه تفاسیرو کې دا مسله ذکر کی، په سیرت کې ذکر کی. حضرت موسی علیہ السلام چې د الله تعالی سره کویتر کې خبرې کول، دا د الله تعالی جلالی پیغمبر دی. د الله تعالی سره بغیر له واسطې خبرې دي، مابین کې هیڅوک نشته. دې خبرو ډېر خوند ورکړي. الله پاک سې سوال وکړي ویا الله در ما هم بل څوک دونه درته مقرب ستا، دومره در نږدې ستا چې ستا سره بیا داسې وي هغه په عبادت کې تا ته دې دونه در نږدې سي لکه زه چې در نږدې سوم. الله تبارک و تعالی ورته ای موسی علیه السلام په آخره زمانه کې د محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم امت راځي، دا چې کله روژه ونیسي د روژه مات په وخت کې یې رنګ تک ژړ وي، شونډان یې وچ، په دې وخت کې ماته لاسونه پورته کړي زما څه غوښتنه د دعا کوي. دغه د رسول الله مسلمه امت ما ته دونه نږدې دي چې د ده دعاو زما د ذات مابین کې پرده نشته. زما او ستا په مابین کې 80,000 حجاب دي، 80,000 پردې دي. د روژې دونه قدرداني ده. ما ورته هر مازدیګر چې څه غوښتی الله راکول، بس د الله په فیصله راځي. هغه میاشت چې دومره قدردانه وه، هغه میاشت چې عبادت پکې دومره عزتمن و، قدرمن و، ثواب پکې دومره ډېر و، د هغې میاشتې نن آخرنۍ جمعه ده. زموږ بعضې علما دې ته جمعة الوداع وایي، د رخصتېدو جمعه. او څه خلک خو دا یوه مسله کوي چې روژه خو په ژړا باندې رخصت کړي، بیا چې دا روژه راځي پر ډېرو به خاورې او قبرونه جوړ وي، ډېر خلک به د خاورو پکې لاندې شي. ګوره چې زموږ استاسو سره به بختیاري وکړي که بې نه وکړي چې بیا به په روژه کې راځو. هاسې قدرمنه میاشت وه. الله تعالی د دې میاشتې د ثوابو د شمیرلو په خاطر باندې موږ ته الله وایي ولتکملوا العدة، د دې دپاره چې تاسو د دې د شمار فرقې وشمېرئ. اساني مې در باندې راوستلې ده. ولتکبروا الله علی ما هداکم. دا دومره غټه جمله ده، په خوله ویل یې اسانه دي، سوچ پر کول دومره ګران سړي ته پرېوځي، دومره ګران سي. الله تعالی وایي د دې دپاره مې دا در باندې راوسته روژه ولتکبروا الله، چې تاسو لویي بیان کړئ د الله تبارک وتعالی علی ما هداکم، پر هغه چې تاسو ته الله تعالی هدایت کړی. ډېر خلک و د روژې توان الله نه کوي، ډېر خلک و الله د تراوح توفیق ورنکړي، ډېر خلک و الله تعالی د حفظ د ختم د تراوح توفیق ورنکړي، ډېر خلک و د الله تعالی د کتاب تلاوت یې په دې میاشت کې نصیب نشو، یو وارې هم ختم د الله د کتاب پکې ونه. الله پاک وایي دا هدایت چې ما درته وکړي دا زما کار و، چې تا ته مې د روژې هدایت وکړي، ته مې په پوه کړې،
تا ته مې د روژې توفیق درکړي، تا ته مې د تراوه توفیق درکړي، تا ته مې د قرآن شریف د تلاوت توفیق درکړي. دا اعزاز الله تعالی ما درکړي، دا توفیق د الله و. ما ورته په دې باندې نه دوکه کېږي که نه. پام کوه چې کوم عبادت دې کړی دی و الله ته وژاړه چې یا الله راسه قبول یې. تفسیری کبیر کې امام رازی رحمه الله ذکر کړی دی دا عبادت چې سړی کوي کله ناکله په دې نیت کوي چې دا د الله سبیریږي، د دا په خاطر باندې عذاب کې مې راګیر نه کړي، په مرض کې مې ونه نیسي، په بل تکلیف مې اخته نه، د دې په وجه باندې د الله عبادت کوي. وای دا عبادت دا د مریان عبادت دی، دې ته عبادت وایي. خو لیکن دا عبادت د دې سړي نوم زاهد دی. زاهد دا دی چې کوم عبادت کوي دې ته عبادت وایي. دا هغه کښته درجه ده. دویم کس بیا د دې لپاره عبادت کوي د الله رب العزت چې د جهنم سبیریږي، جنت غواړي، د جنت نعمتونه غواړي. دا بیا د مزدورانو عبادت دی. دې ته عابد وایي، هغه د دې عبادت ته عبودیت وایي. یو څوک بیا د دې لپاره عبادت کوي چې یا الله تا راضي کوم، ستا دیدار ګټم، والله که مې یا جنت په کار دی یا دوژخ، یو شي سره مې تعلق نشته، خو یوازې ته مستحق د عبادت یې. که دا جنت نه وای، که دا دوژخ بالفرض نه وای، هم به ما ستا عبادت کوله. دا د اولیاءو عبادت دی، دا د انبیاءو عبادت دی چې د الله پاک عبادت کوي. همداسې نیت د الله تبارک وتعالی د راضي کولو دپاره چې سړی روژه نیسي، الله راضي کوي، د الله دیدار ګټي. دغه سړي ته نبي او ولي وایي، او دغه عبادت ته یې عبودت وایي. الله پاک دې زموږ عبادت همداسې وګرځوي چې د اولیاءو عبادت. الله پاک موږ و تاسو ته هدایت وکړي. د دې میاشتې په قدر یې پوه. ډېرو خلکو به بیرولو چې مه کوئ، دا تراویح پرېږدي، یا مسجد ته مه ورځئ، یا داسې وکړئ یا داسې وکړئ. د هېڅ چا په خبرو مې پروا نه وه. که ښه په نره مې خپل عبادت وکړئ، الله دې کوي. الله پاک ته به په حشرګاه کې وایي چې یا الله مخکې رکاوټونه ډېر وو، مخکې وهمونه وبېرول ډېر وو، مخکې اوازې و ګنګوسې دوی ډېرې وې، خو موږ ستا په ذات باندې توکل وکړي، ستا د پیغمبر په دې وینا باندې مې عمل وکړي چې زما د امت 80,000 کسان به د جنت ته بې حسابه داخلېږي. هغه کم کسان دي؟ هغه کسان دي لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون، چې نه د څاښتو تعویض، نه د ستنې و د ګولۍ د دې پروا نه لري. سره د دې چې اسباب یې بولي، خو باک نه پکې نه مستعمل، بدپالۍ نه کوي، کرکه نه کوي. وعلى ربهم یتوکلون، پر خپل رب باندې توکل یې. الله دې زموږ بروسه، زموږ اعتماد، زموږ عقیده، زموږ یقین د الله په ذات باندې مضبوط جوړ کړي چې په تبه مې نیسي څوک دی؟ الله دی. چې تبه را صدري کوي څوک دی؟ الله دی. بس دا زموږ رب دی. دا چې سړي ته ژوند ورکوي، سړي ته مرګ راولي، دا څوک دی؟ دا الله دی. بس همدې رب موږ ته دا هدایت کړی.
موږ ته یې توان راکړی و، موږ ته یې توفیق د روژې نیولو راکړی. الله پاک وایي ولعلکم تشکرون، د دې لپاره چې تاسو د الله تعالی شکر گزار بندگان جوړ شئ. د الله پاک شکر گزار بنده پر عبادت باندې د الله شکر وکړي چې الله موږ ته توفیق راکړي. د بیا دپاره به ګناه نه کوم توبه مو وکړه، بیرته توبه مه ماتوه، توبه مه ماتوئ نه به یې ماتوو د خیر. ټینګه وعده به کوو د الله سره چې یا الله لهو لعب مو پرېښوه، سروز و سرنا مې پرېښوه، ډش و ټي وي مې پرېښوه، داسې تصویر و ګانې بانې دا مې ټول پرېښوه، چکه و دا پتې و ورکې مې پرېښوې، هر څه ګناه څه مې توبه وکړه. د بیا دپاره یا الله ستا د ذات په برکت توفیق مه راکړه. الله پاک ته به تسلیمیږو. څنګه چې مې روژه ونیوه، را روانې ورځې چې د خوشحالۍ دي هغه نو بیا په بېکاره شیانو کې تېرول نه دي پکار. الله ربالعزت دې موږ و تاسو وساتي. بعضې خلک وي د روژې صوفیان. تاسو د روژې صوفیان پېژنئ چې روژه مبارکه راسي ژیره نه خوري، او چې کله د اختر شپه سي بیا حمامو باندې وار نه کېږي. الله اکبر. لږ سوچ ووهه، لږ څه شي پرې کوې؟ که لږ سوچ وکړي څه شي پرې کوې؟ د پیغمبر علیه السلام و حضور ته یو صحابي راغلی، په دې ځای هم رایې و، په دې زنه دا تور خال نه دی، دا په دې باندې څه ویښتان ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بار ورته کتل، بار ورته کتل. دا صحابي دا نظر شو چې دا زما په نور مخ ویښتان نسته، دغه ویښتان لکه چې رسول الله ته ښه خوند نه ورکوي، ولاړ سو د باندې هغه ویښتان پرېږد. چې راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته کښېنستې، ښه ورته رانږدې سو، نبي علیه السلام مخ ته نیولی. بیا به بل طرف ته، هر ځای ورته نبي علیه السلام نه ورته کتل. صحابي پوښتنه وکړه ورته، یا رسول الله مخکې دې راته کتل، اوس نه ګورې، ولې خفه سوې؟ وایي دومره دې خفه کړم. لږ سوچ ووهي، رسول الله په دې خفه کېږي. ستاسو وجدان دا قبلوي چې رسول الله خفه سي؟ نه، چېرې نه. زموږ په ضمیر دا نه برداشي، زموږ زړه دا غواړي چې د رسول الله پر یوه ویښته باندې موږ فدا و قربان شو. رسول الله خفه کول خو بیخي محال دي. الله دې داسې نه پېښوي چې رسول الله به زموږ څخه خفه کېږي. رسول الله ورته وایي ستا په ویښتانو باندې ملایکو، دلته ملایکو لاس واهي په دغو ویښتانو. ما ورته کتل، تاسې ول ما ته ګوري، هغه ملایکې در سره ولاړې. لږ سوچ کول پکار دی. ګورئ د اختر په شپه باندې داسې عمل کول دا نه دي پکار. بیا بیرته په اختر کې هغه چې دا څو ورځې دې پرې ایښې وه ژیره بیا یې بیرته خورې، د دې نه لاس واخله، الله ته دې توبه کښلی. کم ناروا عملونه چې دې پرې ایښي وه، نامحرمه ته کتل دې پرې ایښي وه، درواغ ویل دې پرې ایښي وه، شیطانت کول دې پرې ایښي وه، بهتان ویل دې پرې ایښي وه، غیبت کول دې پرې ایښي وه، حرام خوړل دې پرې ایښي وه، حرام څښل دې پرې ایښي وه، حرامو ځایو ته تلل دې پرې ایښي وه، حرامو ته کتل دې پرې ایښي وه. نن هم د هغو نه لاس واخله. چیرې هم دا کول نه دی پکار. ځکه په تا باندې د یو چا خوا بدېږي، که ستا په خپل ځان خوا نه بدېږي، خو په تا باندې د یو چا خوا بدېږي. که ستا په خپله ژیره خوا نه بدېږي، خو ستا په دې ژیره باندې د یو چا خوا بدېږي. نو د الله په خاطر هغه څوک مه خفه کوه چې په ژیره یې خوا بدېږي. ځان که خوابدی کې
اما ولیکن هغه څوک چې ستا په ژیله پخوا به دی هغه مه خوابوي بیا به شناخت نه در سره کړي بیا به سخته ورځ راسي حشرګاه د حشرګاه پر میدان باندې به خلک د نفسي نفسي نارې وایي دا پیغمبر به بیا ستا سپارش څنګه کوي ته به څنګه ورپېښېږي ډېر کوشش کول پکار دی چې د الله رب العزت شکر ادا کړو پر دې چې الله توفیق د عبادت راکړي هغه عبادت په اوبو باندې لاهونه کړو هغه عبادت بیرته د عبادتوب نه په ګناه باندې ونه باسو حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فخر الانبیاء دی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ تاسو د حکم د دې کړی وو چې روژه نیول د میاشتې د روژې د فرض تراویح کول یې سنت عمل اوس د دغه پیغمبر صدا طریقه روانه و در دې وخت راورسېد حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم روژه پای ته رسول پیغمبر علیه السلام به روژه رخصت کړ حضرت رسول الله وفات شو خو بیا داسې روژې راغلې چې حضرت رسول الله د دنیا څخه لاړې روژه را روانه ده تر اوسه موږ تاسو به هم داسې یو وخت به روژې ته رخصت ورکوو کله کله به روژه بیا موږ ته رخصت راکړي بیا به موږ تاسو زه درمانه خو د هغه پیغمبر طریقې پکې راژوندي کول پکار دي داسې نه وي چې هغه زموږ ستاسو څخه بیا پاتې شي د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې په امامه کې یو سړي د نبوت دعوا د نبی علیہ السلام په زمانه کې کړو خو چې رسول الله د دنیا سره نو یې زور ورلراوه دا سړی مسیلمة الکذاب نمیدی د نبوت دعوا یې وکړه یو مظلوم سړی راټینګ دا سړی ابو مسلم خولانی رحمه الله نمیشه نبی علیہ السلام یې نه ولیدل ایمان یې پر راوړی و ډېر مضبوط ایمان موږ تاسو نبی علیہ السلام نه دی لیدلی خو ایمان مې باندې راوړی دی عقیده مې باندې ټینګ ده ابو مسلم خولانی مسلمة الکذاب راوړی وی ټینګ ورته وایي ایمان پرېږدي پر نبی علیہ السلام باندې ما پیغمبر منې کې مې نه منې مخکې مې لږ عرض وکړي رکاوټونه خو به راځي تکلیفونه خو به راځي نو د تکلیف سره سړی باره ایمان پرېږدي نه پرېږدي د تکلیف سره سړی باره لمونځ پرېږدي د تکلیف سره سړی باره روژه پرېږدي نه پرېږدي که چا درته وویل چې پر دا مخ دې یو چا بلاخه وهمه روژه مه نیسه باره یې ته نه نیسي یاده مه کوه کمزوري مه کوئ ټینګه عقیده پکار ده ابو مسلم خولانی رحمه الله توایی چې ما پیغمبر ومنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر مبوله ابو مسلم خولانی په دې نه خبر چې رسول الله د دنیا څخه لري مسیلمة الکذاب ابو مسلم خولانی راټینګ کی ورتوای اور یې ورتبل کی دی اورته دی ورځو ما پیغمبر بولی کنه وینیم ندی ابو مسلم خولانی رحمه الله یو اورته ورغورځاوي په اور کې ناستې هغه لاسونه چې تړلي دي هغه یې رسي اور وسوځېده دی قرار ناستې
اور هیڅ اثر نه پروکي مسیلمة الکذاب چې په دې پوسو چې رنګ دې بدیږي دا خو هیڅ نه په وس دا خو هیڅ مشکل ورته جوړ نه سو اوس په علاقه کې رنګ بدې کېږي د شادي د نبوت دعوه دې ته وکړي دی چې د اور راجر سو ول د علاقې سبب وځي چې اخا ازادوم دې ځه اسی ورکس ابو مسلم خولاني ورته زه مستابي د غد زمانه روان سو د مدینه منورې په طرف باندې په دې ارمان دي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا دا ټینګ ایمان دی عقیده یې ټینګه مدینه منورې ته چراغ مسجد نبوي ته راغی دلته پر 2 رکعات لمانځه تحیت المسجد باندې ودرېد لمونځ کوي د لمانځه په دوران کې یو سړی راغی داسې ورته ګوري ورته کښېنستی د لمونځ وکړي چې سلام یې وګرځوي سړی ورته راولاړ شو او غاړه یې ورسره وکړي وایي دی معلومېږي لکه میلمه مسافر چې راغلی وای هو مسافر وای د کومه ځایه راغلی وای د یمامیس وای الله پاک دې راوله زما خو یو خبره پکار څنګه خبره وای په یمامه کې مسیلمة الکذاب یو مسلمان اور ته غورځولی دی اور نه دی سوځلی ده ورته ویل هغه ځای هغه په غېږ کې ټینګ کړي ورځه حضرت عمر یې رضی الله تعالی راځه چې د رسول الله جانشین ته دې بوځم چې د پیغمبر علیه السلام خلیفه دی هلته دې راځه بوځم را روان یې کړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې راوستي هغه ته وایي دا د رسول الله په امت کې هغه څوک دی چې د ابراهیم علیه السلام تاریخ یې راژوندی ابراهیم علیه السلام اور نه وسوځي د رسول الله په امت کې ابو مسلم خولاني په امامه کې د مسیلمة الکذاب اور نه وسوځي ابو بکر صدیق چې غیږ ورکړه په غیږ کې ونیوي کښېنوي بیا بغلته ابو مسلم خولاني شاوخوا ګوري هغه ورته په څه پسې ګوري وایي زه خو په دې نیت راغلی یم چې تاجدار الانبیا ووینم حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق د سترګو اوښکې راغلې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د سترګو اوښکې راغلې ورته ابو مسلم یو څو ورځې کېږي چې رسول الله د دنیا څخه رخصت واخیستی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصت شو ابو مسلم خولاني د زړه ارمان نه سو پوره چې رسول الله یې لیدلی وی زموږ ستاسو چې کوم د عبادت شوق و کوم د عبادت ارمان و کومه مینه وه د روژې سره هغه روژه نن رخصت اخلي هغه روژه پر رخصتېدو سوه زموږ ستاسو د زړه هغه مینه زموږ ستاسو د زړه هغه شوق د عبادت سره د الله هغه پوره نه سو الله سره خواست کوو چې یا الله چې څه مې وکړه هغه قبول څومره مسلمانانو درته پکې اوښکې توی کړي د هغو د اوښکو قدرداني وکړه څومره یتیمانو درته پکې واړه لاسونه پورته کړه که موږ د دې لیاقت نه لرو چې ته زموږ دعا قبوله کړې د هغه یتیمو ماشومانو دعاګانې قبولې کړه دا ځورېدلي مسلمانان دا کړېدلي مسلمانان دا ستړي مسلمانان نور وسار هاسې خلک سته چې الله تا ته په زندانو کې ژاړي تا ته په زندانو کې عبادت کوي ستا روژې په زندان کې نیسي که موږ د دې اهل نه یو چې زموږ دعا قبوله سي د هغه مظلومو زندانانو دعاګانې زموږ په حق کې قبولې کړي هغه داسې تاریخ ژوندی کړي د رسول الله په امت کې داسې تاریخ یې را ژوندی کړي په
د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دین باندې پر ایمان داسې مضبوط ودرېده چې چیرې چا د خپل ایمان د خپل عبادت نه تېر نه کړ. روژه مبارک میاشت دا مبارک عبادت هو خدا خپل پای ته ورسېدی انشاءالله. دوې درې ورځې بې پاتې وي پر ختمېدو شوه. الله پاک دې د مسلمانانو روژې قبولې کړي. خو قانون دا دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاریخ را ژوندی کړي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا سکلی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لور راغله حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها. ورته راغله ورته وایي بابا هغه ورته وایي برالي مې عجب خوب کتي. څنګه خوب دې کتي؟ ورته برالي مې دا خوب کتي قرآن شریف مې تلاوت کوي. د قرآن شریف تلاوت مې د یوې خوا راوکړي د بلې خوا یوې پاڼې یو سورت مې وایه دومره خوند یې راکړي شاته ولاړم بېرته مې هغه پاڼه رااړول چې هر څه پکې وګرځېدم پاڼې مې واړولې هغه پاڼه راڅخه ورکه شوه. هغه ورکه مې بیا پیدا نه کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وخندل والفاطمې هغه پاڼه زه یم زه به نن در سره لاړ شم رخصت به واخلم. خو غږ رانږدې که نن ته بې پلاره کېږې. حضرت فاطمه الزهرا ته چې دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وژړل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر لاس راونیوه ته بچی مه ژاړه. په غوږ کې ورته وایي زما په ټول خاندان کې هم ته یې چې په ما پسې به اول راځې. وی خندل. د رسول الله ملاقات یې دومره خوښ شو. موږ ته خپل ځان معلوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ مینه یا د مسلمانانو پر موږ عقیده چې د رسول الله سره زموږ څومره مینه ده. زموږ ته د روژې قدرداني دومره ده لکه نن چې موږ بې پلاره کېږو. ډېر خواستونه مې دا کړي وي چې ایا الله که مرګ وي نو په روژه کې دې وي. خو د الله تعالی خپل تقدیر دی زموږ د الله په تقدیر باندې رضا ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د دنیا سره رخصت اخلي امنا و ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها راغواړي مرګري چې څونه ورسره ودای لري کړه دا یې راوښته بغل ته کښینول ورته وایي بچی ورته ها ورته یو څه روپۍ در سره دی دا د ټول امت مسلمه هغه مشر دی د رسول الله خلیفه دی. د کور د مسکنت یې دا حال په کور کې د کفن پیسې نه وې. حضرت فاطمه الزهرا ورته وایي پلاره ما سره څه روپۍ دي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ورته وایي هو پلاره زما سره روپۍ شته. ورته یا ستا د ورونو سره زما د مرګ بعد شریک کړه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په ژړا شوه پلاره ته نور د دنیا ستې ورته هو لورې د ژړا ضرورت نشته نن ورځ چې شي ورځ ده وایي ورځ د دوشنبې ده وایي پیغمبر علیه السلام په کومه ورځ د دنیا سره ولاړی وایي په دوشنبه باندې ورته څه وخت وایي غرمې د نږدې وخت وایي امید دی چې زه هم نن ولاړ شم. زما د روانېدو څه وروسته دوه کاره وکړه. یو دا زما پټو دی دا درواخ او یو دا ما چې اغوستې جامې دي دا پرېمینځه
پدې کې ما ته کفن راکړه. هغه ورته وایي چې بیت المال کې هم روپۍ شته زما سره. وایي بچی هغه د مدینې منورې پر یتیمانو باندې تقسیم کړه. زما دپاره د نوو جامو ضرورت نشته. دا هم د اسلام خلیفګان وو، د مسلمانانو مشران خدا و چې پر چا یتیمانو یې زړه سوځه کېدی، پر کونډیانو یې زړه سوځه کېدی، پر مسکینانو باندې یې زړه سوځه کېدی. داسې نه وه لکه د دنیا باچاهان چې د مسلمانانو غریبانو پر نامه باندې پنډونه جمع کوي بیا یې مسلمانانو ته نه ورکوي. هغه کفن نه غواړي. وایي زما کفن هغه یې خرابېږي. دویمه خبره ورته کوي، وایي لورې چې کله زه وفات شمه بیا چې کله ما ته صحابه کرامو وصل راکړي، لمنځ د جنازې راکړي، بیا د رسول الله روضې ته ما راوړي، هلته زما جنازه کښېږدي، بیا درود و سلام ووایاست، د رسول الله څخه اجازه واخلئ چې زما جنازه دننه پرېښوو نو هلته مې د محبوب علیه السلام سره ښخ کړه، که نه پرېښوم بیا مې جنت بقیع ته یوسي. هم په دې ورځ باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه رخصت شو. صحابه وصل ورکړي، کفن یې ورکړي، چرای وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته یې کښېښوي. صحابه کرامو خواست وکړي یا رسول الله ستا محبوب خلیفه دی. فشق القلف وافتح الباب. قلف مات شو، دروازه خلاصه شوه، د قبر د خوا ورته راغږ شوه. ولادخلوا الحبيب الى الحبيب فان الحبيب الى الحبيب مشتاق. حبيب لراوړي، د ډیره وخت ورته منتظر وم. د حضرت ابوبکر صدیق قبر هلته جوړ شو. دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله سره یو ورځ ناست دی، ډېرې شلېدلې جامې اغوستې دي، په دوه اذغانو په دوزانو باندې سره تړلې دي. جبریل امین راغلی، ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ابوبکر صدیق ته الله پاک درته سلام وایي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې رسول الله وویل چې الله درته سلام وایي، د وعلیکم السلام وایي. هغه څوک دی چې الله ورته سلام را استی. بیا ورته وایي الله تعالی وایي په دې فقر او پاکه او تکلیف زما سره راځي. ابوبکر صدیق په ژړا باندې وایي یا الله راضي یم په دې باندې راضي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې تکلیفو کې زندگی تیر کړه، خو د جنت زندگی الله ورته جوړ کړ. زما استاد لپاره روژه دا د برکت میاشت و، دا د رحمت میاشت و، دا د مغفرت میاشت و، دا د اور د ازادېدو میاشت و، د ګناهو څخه د خلاصېدو میاشت و. څومره ورځې چې لا فاته دي په هغو کې ډېرې زارۍ و الله ته کول پکار دي چې الله زموږ ټول تکلیفونه او عبادتونه پکې قبول کړي. د مسلمانانو کلمه، مسلمانان په ټوله دنیا کې غالب کې کلمه شریفه په ټوله دنیا کې لوړه کړي. کفار د کفارو ملګري په ټوله دنیا کې مغلوب و ذلیل و خوار کړي. د کفارو کلمه کښته کړي الله. وروسته خو را روانه چې بیا کومې ورځې شروع کېږي د اختر وي. د اختر د ورځې سره یو عمل تعلق لري. یو دا وي چې هلته خو سرسایه ورکول پکار، او یو د اختر لمونځ کول پکار وي، یو عیدګاه ته تلل پکار. سرسایه هم شرط دا د پیغمبر علیه السلام وایي چې د عیدګاه د لمانځه مخکې سړی مسکین ته ورکړي. مسکینان ډیر دي، فقیران ډیر دي، کونډیان او یتیمان ډیر دي، سرسایه ورکول پکار دي. د سرسایه پر چا باندې ده؟
پر هغه چا باندې ستا چې حر وي مسلمان وي، پر هغه چا باندې سرسایه سته چې مسلمان وي آزاد وي. اوس دغه چې مالک نصاب وي 3 شرطه غواړي، 3 مالک نصاب پر هغه باندې د ادګار د لمانځه مخکې ورکول پکار. دا یو ښه وخت دی، دغه ټول عمر جایز ده چې سړی ورکړي. خو سرسایه چې سړی مالک نصاب یې پر هغه باندې سته، پر مسکین چا باندې سرسایه نسته. اوس چې سرسایه پر مالک نصاب د نو څونس چې پیسې سړی ولري، روپۍ ولري، مالک نصاب سړی چې د حوائجو اصلیه و نخلاصي، دا سړی هغه 200 دراهم ولري یا 30 مسقال سره زر ولري، یا په بل عبارت باندې 9 تولې سره زر یا 2.5 تولې سپین زر ولري، یا په بل عبارت باندې دغه سړی که 600 ګرامه سپین زر یا 15 ګرامه سره زر ولري، یا د دې قیامت وخت. په موجوده وخت کې د 2.5 تولو سپینو زرو قیامت معتبر دی، فقیران ډیر دي، مسکینان ډیر دي. که د دغو نه چا قیامت درلودي، پر هغه مالک نصاب دی سرسایه باندې سته. 11,011 روپۍ کېږي، 11,011 روپۍ که چا درلودي د حوائجو خلاصي مالک نصاب دی. یوه توله سپین زر د نن په نرخ باندې دا په 1143 روپۍ، 10 ګرامه سپین زر دا په 980 روپۍ باندې ونه. و سرسایه ورکول څونه دي؟ سړی چې 15,000 روپۍ ولري مالک نصاب دی، پر هغه باندې سرسایه سته ورکوي. اک خواهی نر وي، هغه خواهی ښځه وي، د کوچنیانو بچانو دا به هم پلار باسي چې مالدار وي، ګوري پر پلار باندې سته. د مریانو دا هم پر مالک باندې سته. خو دا سرسایه په موجوده وخت کې چې کوم سړی یو څه وخت مخکې د الله تعالی شان دی اوړه و غنم دواړه ګران، اوس بېرته ارزانه شو. اوس مې عرض وکړي چې الله اساني کوي زموږ سره. زموږ د نرخ مطابق 100 روپۍ که یو سړی په سرسایه کې ورکړي، د دې کس د دې سړي غاړې خلاصې دي. 100 روپۍ سرسایه ده. د نفر که په کور کې دا کس دا د ده واړه بچان، دا هغه یا د ده مالدار بچان وي، د دې دا 10 کسانې نو 100 روپۍ سرسایه ده. سرسایه ورکول پکار دی که نه؟ دویم د سرسایه حکم فقها ذکر کوي داسې دی لکه د سجده سهو. په لمانځه کې چې کومه څه غلطي وشي نو بیا سړی هلته سجده سهو کوي. موږ تاسو څخه په روژه کې خدای نکرده یوه تیزه خبره سوې وه، یا څه غلط نظر سوی و، یا د لاسه څه شی وتلی و، نو د هغې سرسایې په وجه به الله هغه را معاف کړي. د سجده سهوي حکم لري. سرسایه ورکول بهترین وخت همدا دی. پر هر مالک نصاب باندې، هغه که نر وي که ښځه، هغه که ځوان وي چې مالک نصاب وي، د کوچنیانو دا پر خپل ولي باندې، پر پلار باندې واجب د سرسایه وي. د احنافو پر مذهب باندې د سرسایه حکم واجب دی. د حنابلو او شوافیو پر مذهب باندې د سرسایه حکم فرض دی، خامخا دی. دویم حکم هاخوا ته چې را روان دي، دا خو شپې د خوشحالۍ دي، نو بیا د لمانځه دي. د عیدګاه لمانځ کول په ډېره خشوع خضوع باندې. پیغمبر علیه السلام وایي څومره خلک چې عیدګاه ته راشي، د عیدګاه سره پر دې اطرافو باندې ملایکې ولاړې چې راځي دا خلک دلته جمع کېږي. بیا په دغه وخت کې چې کله عیدګاه وسي، دعا وسي،
الله رب العزت دې ملائکو ته وایي دا زما بندګانو روژې ونیوې تراویح عبادتونه ختمونه یې وکړه اوس دلته راغله څه غواړي وایي ستا څه بخښنه غواړي وایي په خپل جلال او په خپل عزت دې مې قسم وي دې خلکو ته ووایاست ولاړسئ ستاسو ګناهونه مې معاف کړه موږ به تاسو ته الله تعالی بخښنه کوي الله پاک دې مو پکې معاف کړي انشاءالله العزیز زموږ ستاسو د عیدګاه لمونځ به پر پاوبالا 8 بجې باندې وي د خیره الله رب العزت دې د ټولو مسلمانانو کړي عبادت پکې قبول کړي چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله دې په استراحت کړي چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ او ناصر او غاور شي الله تبارک وتعالى دې زموږ ستاسو غټ وکشنی ټول ګناهونه را معاف کړي د الله تعالی د کریمانه دربار سمې عاجزانه خواست چې یا الله زموږ ګناوې معاف کړه د دې میاشتې په وجه یې معاف کړه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ذات بابرکات په وجه یې معاف کړه ځکه د رسول الله امتیان ستا بندګانو یا الله زموږ ګناهونه تا ته معلوم دي هغه را معاف کړه یا الله چې څومره مسلمانانو د الله د دین خدمت وکړي الله دې د ټولو څخه قبول کړي الله دې موږ تاسو زموږ ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راوړي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله